دوستانو او درنو ملګرو، په شریعت کې د تعویض او د څاښت کول دا جایز دي، مشکل نشته کې پکښې کې، لیکن خپل شرایط یې علماو بیان کړي دي. 3 شرایط مفتي شفیع صاحب رحمه الله، مفتي اعظم دا په معرف القرآن په خپل تفسیر کې لیکلي دي. یو شرط یې دا دی چې دغه تعویض او څاښت چې ته لیکې دا به د قرآن د تورسي لکه بسم الله دا د موږ کې لیکلې ده. الحمدلله موږ خو تعویضونه نه لیکو، لیکن یو ملګری یو 2 3 چې کوم خاص ملګري چې هغه چاته وایي انسان امکان نشي ورته کولی، نو بس بیا موږ دغه ترتیب نه لرو، لیکن الله رب العزت ضرور شفا پکې ایښي، خدای پاک کې ورسره شفا ورکړي. نو ګورې تاسو که چیرته خپله یې ولیکئ، یقیني زه درته وایم د دې څه خلکو کاروبار جوړ کړی دی. یوازې دا نه چې په دې 80 زره لک روپۍ اخلي، بلکې د دې سره د ښځو عزت هم ورسره لیلام سي، عزتونه هم د ښځو د اخیستي. دا کیسې ته یې پر میډیا نه دي لیدلي. هوښیار لپاره یې وایي نیمه کوه. د یوې ښځې خپل داستان دی، وایي موږ یو تعویضګر له ورغلو، وایي هغه راتول بیا د بې د ماپې پرتګاش ورته وایست، هر شي چې ته یې ورته وایست، یا باګه ورته وایست، یا هر څه چې ته یې ورته وایست، وایي دا خلاصه کړه. وایي ما ورته وایي چې دا څه راته وایه؟ ویل ده راتول لوړې را ځړولې وه چې زه هغه در ښیم. ده چې اوس نادانه څوک یې، هسې هم ښځې کمزوري کم عقلې نادانې چې هر څه ورسره وسوخ بیا کور ته نه وایي. نو هغه دا دی، هغه خودستي راولاړېږي، هر څه خلاصېږي، هر څه کېږي پکې. د بل سړي د کیمرې داستان دی، کیمرمین په کیمرمین ورغلی دی، هغه ته وایي چې تا پلانې ته یا پلانې ته تا ویلي ول، بیا د بې د ماپې چې زه تا ته دا شی په ورونو کې پرې در تړم. څنګه په ورونو پرې تور تړي؟ ښځې په ورونو پرې سړی دغه تړی نامحرمه پردي. نو اول تاسو هم د خپل کور والا ستاسو خپل هغه غریب د خواښ سره نه یې جوړه، یا خو سر ورته خشمېږي، دا یې په تعویضونو ښه کوي، دا یې ځي. دا دې غټ کاروبار دی، په دې دغونه پیسې خلکو ته حاصلېږي چې تا باریان ورته پاته سي. دې کې څه ځي؟ خدای یو قلم دی ما راخستی، دا دې ومې لیکئ 10 40 50 زره چې چم جوړ سو، چې چم. نو اول زه تاسو ته په خپلې ولیکئ. څنګه به یې لیکئ؟ راځئ زه تاسو ته اوس دستي دلته درته لیکم، خالي ورته ګورئ، ته ګورئ. زه اوس دستي په 1 منټ کې تاسو ته لیکم، ته ګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. په دغه باندې سکانو ته ورځي، هندوانو ته ورځي، سکو هندو به ستا د اسلام څخه خاطر وکړي، ستا د قرآن به څه عزت ورسره وي. هغو لاسي قرونونه راخیستي. یقیني ورشتیاګو خبره دا ده چې په خلکو یې په خاورو په امبارو کې بیا د بې د ماپې پټ کړي. که د قرآن یو آیات یې، که ګر د قرآن یې هغه عزت یې دی، هغه احترام یې دی، یا یې د اسانو د خرو بیا د بې د ماپې په پښو په غوجلو کې ورغورځولي، په ګوخانو یا مثال په ډیرۍ کې، یا په دې کې، یا مثال داسې نورې نانتیک یا ناشنا سوي چې ګر سره نه دا اورېدلو دي نه دا ویلو دي. دا زه د رښتیاګو درته وایم، که تاسو منئ که نه منئ. ګورئ اول به بسم الله ولیکئ. تاسو د بسم الله د برکته خبر یاست. ته ګورئ زه بسم الله لیکم. بسم الله، ها، بسم الله الرحمن الرحیم. ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم، ها ګوره بسم الله پرسو. لاغه نه وروسته به الحمدلله شریف ولیکئ. ګران ورونو ګورئ، الحمدلله، ها، الحمدلله رب العالمین. تو ګورئ، ها، الرحمن الرحیم. ګورئ رب العالمین خو مې پرته تورې نه دي لیکلي، ورته ګور رب العالمین، رب العالمین، دا به عالمین کو، ها، الحمدلله رب العالمین. ګورئ الرحمن الرحیم. ګورئ الرحمن الرحیم. ګورئ مالکی یوم الدین، ها، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 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 نستعین. اهدنا، ګورئ اهدنا الصراط المستقیم. ګورئ مستقیم،
مستقیم قاف دوه ټکي پاتې شول وینې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین ګورې صراط الذین انعمت علیهم غیر ګورې ته به معلومیږي که به نه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین لین دا د بې ټکي دي ولا الضالین آمین الحمدلله د هر مریضۍ شفا د چپ د مرګ الحمدلله ولیکئ زمزم په اوبو کې واچوئ په خپل لاس ولیکئ تا ته هغه درد خپله احساسېږي بیا د یو نیک سړی ستا خپل پلار بل داسې خپل کلي مولوي صاحب مثال دغسې ژوندي کوم قریبان دوستان په هغه کې په یو چا ولیکئ لازمي دا نه ده یو نیک عالم یې په علاقه کې یقیني زه دا درته وایم چې بلکل یې تاسو ولیکلی شئ خو دا چې کوم کوډګران دا چې کوم پیشوروارانه خلک دا چې کوم د عزتونو پکې لیلامیږي د الله بندګانو لږ خو ته هم سوچ ورته وکړئ بس نور هېڅ هم نه درنه غواړي که تا قل والله شریف لیکلی هم یې ولیکه که تا صورت فلق یا سوره ناس یا آیت کرسی شریف لیکلی هم یې ولیکه که تا سوره انزال لیکئ ان انزلنا سورة القدر ان انزلنا في ليلة القدر یا سورة زلزال دی لیکئ هم یې ولیکه سورة القارعه دی لیکئ هم یې ولیکه سورة ضحا دی لیکئ سورة انشراح دی لیکئ سورة تین دی لیکئ هر سورة چې دی لیکئ بلکل یې ولیکه شفا چې الله رب العزت وغواړي بس بیا به الله رب العزت تاته شفا درکوي نو خدای دې وکړي چې په دې ویډیو په مقصد ته پوه شوي